مهم خبر د طالبانو حکومت د 11 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو د جذب اجازه ورکړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نوزي مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د شمال او جنوب د 11 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړ. د خبر لمرخي په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د 12 ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې د نوم لیکنه کولی شي. خبر زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د 12 ټولګیو فارغانې په روغتیايي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د نجونو فارغانو د جذب په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسیزو دروازې بندي کړي او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. دوستانو دا او د نور چمتو کلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو موږ کولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.